څنګه کولی شو په 650 افغانۍ 20 جی بي انټرنیټ په MTN کې اکټیو یا هم لاسته راوړو. نو دا ټوله چې دی د مومو د لارې دغه پیکیج ورکول کېږي. نو تاسو به لومړی خپل مومو اکاونټ ځان ته فالو کړی وي، دغه نه وروسته دا کوډ چې کله کلیک وکړئ پر رابسې پر اوکې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر دې اپشن باندې کلیک وکړئ هلته به تاسو دوه ورته انتخاب کړئ. دغه نه وروسته به لومړی زه خپل حساب چې کوم چې ما سره څومره دی په مومو حساب تاسو به مومو حساب ته پیسې جمع کوئ د خپل هغه دفتر له لارې. ځینې روپۍ هم ورسره تاسو لاره چې 800 افغانۍ زما په مومو اکاونټ کې جمع دي. نو زه به دلته تاسو دا طریقه وښیم چې په 650 افغانۍ یا 950 افغانۍ 20 جی بي انټرنېټ څنګه لاسته راوړو. ډېره اسانه طریقه ده. دلته به تاسو مومو اکاونټ اکټیو کړی وي. کله چې د ستوري 222 او زینه وکې کې دغه نه وروسته به راسي دلته 2 او رابسي کریډټ بکسې 2 به ورته سلیکټ کړئ. کریډټ ورپېري 50% وړیا 2 به ورته دغه کړئ چې څومره انټرنېټ پلورو او د خپل ځان لپاره همدارنګه د نورو لپاره هم کولی شئ. انټرنېټي بکسې موږ پلورو. همدارنګه دلته تاسو ته چې 10 جی بي دغه ټوله چې دغه درې چې کوم دي په دې کې 100% تاسو ته وړیا یعنې ډسکاونټ تاسو ته کوي. 10 جی بي په 650 افغانۍ خو 10 جی بي بیا ډسکاونټ کوي ورسره. نو موږ راځو دا ورته فعاله کوو. دلته په دې باندې کلیک وکړو په همدې ډول. همدارنګه دلته خپل پین کوډ ورکړئ چې تاسو خپل اکاونټ اکټیو کړی وي. هغه به تاسو ته یو پین کوډ درکړی وي. 650 افغانۍ مو سره فعاله میسیجان موږ ته راغله 100% بونیس هم راکړي. نو زه به دا میسیجان تاسو ته ښکاره کړم چې تاسو یې وګورئ راسره. دلته تاسو دلته you have successfully active monthly 10 GB bundle at 615 افغانۍ wallet for 30 pay. نو د دې شروع لپاره به 650 افغانۍ 10 جی بي موږ فعاله کړي او همدارنګه you have taken 100% bonus as you subscribe from Momo. لکه څنګه تاسو د مومو څخه سبسکرایب کړئ نو 100% ډسکاونټ یا بونس هم ترلاسه کړئ چې دا مکمله 20 جی بي شو. نو دا ډېره ښکلې طریقه ده. اوس به زه خپل کریډټ هم راسره چې کوم څومره ما سره پاتې شو تاسو مخکې ولیدل 800 افغانۍ 800 پر 800 افغانۍ وې. نو رابسمه زه به ورته انتخاب کړم. دارنګه یو به ورته انتخاب کړم د پین کوډ به ورکړم. تاسو دلته اوس 80 افغانۍ ما سره پاتې شوې. نو پر 650 افغانۍ 650 افغانۍ چې موږ څه غواړي هغه 15% د دولت ټیکس دی. هغه چې موږ محاسبه کړو تقریبا 222 افغانۍ موږ څخه کاټېږي. یا مکمله 222 افغانۍ موږ باید چې جمع کړو. 222 افغانۍ نو 800 څخه چې کله منفي کړو 222 افغانۍ پاتې کېږي. تاسو ولیدل دوستان. نو ته باندې چې ویډیو مو ښه رسوي چینل سره سبسکرایب کړئ.